تر لاریون وروسته د عوامي نشنل ګوند مشر سیاستوال میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل دلته خو د سود په نظام باندې وسنګ مدینه مطلب چې ریاست راځي زه سعودي عرب خو ته انکار وکړو سعودي عرب وته چې پاغه شرایطو پیسې در کوم چې د IMF نم سیوا دي او دغه ته زه پاغه شرایطو پیسې در کوم چې هغه د IMF نم زیات دي لہذا په دې بنیاد باندې چې کوم د خپل ملګروم ته نه لاس وښتو خپل مطلب چې یاران دوستانم ته لاس وښتو په دې وجه سره ده دي چې سعودي عرب ته فوج ویلي دي چې ستا حفاظت به کوم په کار خدای چې هغه موږ ډېره قرضه راکړې وي ډېرې پیسې راکړې د خلکو اواز موږ نن هغه حکمرانانو ته ورسوو هغوی ته دا ریکویسټ کوو چې دا عوامو دشمنه چې کومې فیصلې دی کړي چې دا واپس وایي نو دوی نور څه ونه کړل خو د مهنګۍ سونامي راوسته موږ دپاره او یو عام سړی یو مزدور چې ټوله ورځ 500-600 روپۍ که دیاړي علي نو تاسو یقین وکئ چې هغه په 600-700 روپۍ کې ګزاره ډېره مشکله ده که هغه خپل بچي پکې وساتي که هغه بیلونه ورکړي خو د IMF نه د قرضو په لړ کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي وو چې د ملک د زر مبادله ذخایر 8 اربه ډالرو ته راکوز شوي دي او د هیواد د چلولو لپاره یوازې د 1.5 میاشتې زر مبادله پاتې شوې ده نو د دې سختو مالي ستونزو له وجې دوی د IMF نه قرضه اخلي او د بجلۍ او ګیس په شمول ځینې ټکسونو کې اضافه کوي